نو ثم استوى بیا الله پورته شو علی العرش په عرش استوای په عرش باندې وکړه ثم استوى الله عرش باندې استوا وکړه د استوا معنی د څه شو د امام مجاهد ابو العالیه ضحاک بخاری کې شته هغه ترجمه کوي ثم استوى معنی ثم ارتفع الله پورته شو علی الله پورته شو په عرش باندې عرش پیدا شکل نو الله په عرش لپاسه مخ یو عرش نو الله د لپاسه وو ولیکن عرش پیدا کړو بیا په الله استوا وکړه خدا خبره یاد ساتي یو د الله علو د بل استوا ده علو صفتی ذاتی ده او استوا صفتی سمعی ده علو صفتی ذاتی ده او استوا چې ده د صفتی سمعی نه دسی وای علو چې ده د صفتی فطری ده فطری عقلی عقل دا وی چې الله بره ده او استوا چې ده د صفتی سمعی ده دا په شرع کې راغلی دویم جواب دې څه وکي دویم فرق دې څه وکي علو د الله صفت ذاتی دي او استوا د الله صفت فعلی دي زما بخور پوره شو علو د الله صفت ذاتی هغه چرته د الله د ذات نه جدا کی الله همیشه بر دی په کائنات باندې ک کائنات وو کنو الله بر دی اما استوا دا د الله سبحانه وتعالى صفت فعلی دي ځکه دا د الله د مشیت او د ارادي سره تعلق ساتي چې عرش الله پیدا کړ په لپاس ما بخبره پوش دا صفت فعلی هغه صفت ذاتی یا هغه صفت عقلی او فطری او استوا چې د صفت شرعی او سمعی دا په سمع سره ثابت دي په شرع سره ثم استوا به الله پورته شپارش نو باز خلک بیا سوال کوي کدا مبتدعين چې عرش نو الله شرط عرش نو الله شرط نو زموږ استاد شیخ غلام الله رحمه الله یو ځل ما ته پوښتنه کوم شیخ صاحب داخله دي شو نو غوړې معارض او شیخ صاحب هغه ماته دا چرته دی ما دا بره دی یو چې تی وی چې دا چت زما د سر لپاسه نو کو څوک دا اعتراض وکي یا تی وی چې زما سر نو دا چت چرته چت برو کنه زما سر کو کنه دا چت بر دغه جواب کو سي عقلي جواب اصل کې دا علو د الله صفت ذاتی ده د الله د ذات نه جدا کی عرش وو کنه او الله علی وو خپل شان مطابق علی څنګه علی او علی وو الله وچت او د دې جواب د سیده لکه السمع د الله صفت ده اوریدل نو کوم یو سره وای چې مسموعات نو الله څه اوریدل پورش بخاله بصر د الله صفت ده نو که څوک وایي چې مبصرات نه نو بصر چرته ما خبره پوښ نو بیا د متکلمین ټول دا وایي نه نه جی سمع او بصر خو قدیمی صفتونه دي خو تعلق حادث دی تعلق د مبصرات سره لراغه د مسموعات سره چې مبصرات مسموعات پیدا تعلق حادث دی او سمع او بصر قریب کني شوبه په هغه کوي هغه نور معتزله هغه وایي چې صفات موږ نه منو چې صفات موږ نه منو هغه چې سمع بلا مسموع نه او بصر بلا مبصر نه چې مبصرات او مسموعات نو سمع بصر کوم دي یا یو سره دا وایي چې خلق د الله صفت ده خلق نو چې مخلوقات ته الله څه پیدائش کاو دا به زه اعتراض دا اعتراض هم په دې وردی کوي دوی چې دا اعتراض کوي چې الله عرش نو الله مستوی پس شي باندې حاصل دا چې الله صفات وو الله موصوف په خپل صفات وو که مخلوقات وو کنه تحویه کې وګوره کنه امام تحوی نه دی ویل الله د عالم د پیدایش نه مخکې هم متصف په دي صفات وو که صفات ذاتی دي او که صفات فعلی دي او د کائنات د پیدایش نه وروسته الله موصوف په دي صفات په الله کې تغییر نه الله په خپل علو سره مخکې متصف او وروسته متصف ها دومره ده چې استوا د الله کله راځي چې عرش په عرش استوا او علو کله راځي چې عرش پیدا شي دا د الله سبحانه وتعالى صفت فعلی ثم استوى بیا الله پورته شو په عرش باندې یو خو د استوا معنا وشو تفویض مذهب باطل دی چې هغه د استوا معنا نه کوي دلته تاسو ګورئ مفوضه دا اوسنی چې دي کنه دا ماتوریدی دی تعویلات پرېخي دي اوس پوه شو چې تعویلات زمون کار نه کوي تفویض ته تللی یاره معنا به نه کوي معنا به نه کوي ترجمه به نه کوي ثم استوى بس استوا یې کړی د تقیسه به تفسیر لفظي ترجمه یې لیکلې
اگر جمالان دیو کو دغه ټکی لګل ثم استوى پھر استوا کیا ہے معنی نه لیکي ټول مفوضه تفویض کی ثم او تفویض باطل ځکه دا نصوص محکمات دي په اعتبار د معنا سره او دا متشابهات دي په اعتبار د کیفیت سره په دې خبره پوه نشو محکمات دي په اعتبار معنا خو به کې د ید معنا لاس استوا معنا ارتفاع علو وجه مخ ته وي ساق پنډۍ ته وي غضب غصې ته وي دا معنی به کې خو کیفیت مونږ ته نه دی معلوم اما تاسو مخکې ویلو سورې ال عمران په تفسیر کې چې شیخ الاسلام فرمایي چې څوک نصوص او صفات دا په متشابهاتو کې داخلي نه دا روز زوم په دوه مقاماتو کې کلام نه اول خدای د چې سلف او مشرانو چرته دي ته متشابهات ته دي او دویم دا د متشابهات ته ویلي نو بیا په دې آیت کې الله نفي د تعویل کړ د نفي د علم د معنی نه ده کړی معنی مونږ ته معلومې دي شي او په تعویل مونږ نه پوهیږو تعویل کیفیت ته وي حقیقت ته حقیقت متناسبات پوه شئ ما په خبره باندې نو دا محکمات دي به اعتبار المعانی او دا متشابهات دي به اعتبار الکیفیت